راځو مونږ ګورو چې د عددونو تفریق کول یا منفي کول څه معنا لري. مونږ راځو لیکو چې څلور منفي درې دا مساوي کیږي له څو سره. یوه لاره دا ده چې مونږ لرو مونږ دلته څلورو شیانو سره پیل کوو. مونږ سره څلور دلته لیکل شوي نو زه څلور دانې دایرې دلته رسمومه. مونږ سره دا یوه دایره شوه، یوه، دا دوه، دا درې او یوه بله دایره څلور. مونږ سره دا څلور دایرې شوې. دا څلور دایرې مونږ سره دي. که چیرې مونږ د څلورو څخه درې دایرې کمې کړو نو مونږ سره به څه شی پاتې شي. د دې یوه لاره دا ده چې مونږ راځو د دې څخه یوه دایره مونږ اخلو. مونږ یوه دایره ترې واخیسته، یوه بله ترې راخلو او یوه بله ترې راخلو. مونږ یوه، دوه او درې دایرې ترې واخیستې. نو څلور نه چې درې کم کړي مونږ سره څو پاتې کېږي؟ مونږ سره یوه دایره پاتې شوې ده. دلته مونږ سره یوه دایره پاتې شوه. نو څلور منفي درې مونږ سره پاتې کېږي مساوي شو له یو سره. نو څلور منفي درې مونږ سره یو شو. راځو یو بل مثال کارو. مونږ دلته لیکو چې یو نامعلوم عدد دی، سوالیه علامه لیکو. نامعلوم عدد دی چې هغه مساوي دی له څه سره؟ هغه مساوي دی له پنځه منفي دوو سره. پنځه منفي دوو سره. نو د دې دپاره بیا هماغه طریقه ده چې مونږ پنځه دانې شیونه دلته راخلو، ځای پر ځای کوو. بیا د هغې څخه څو دانې راخلو؟ دوه دانې ترېنه راخلو. ګورو چې مونږ سره څه پاتې کېږي. کوم عدد چې پاتې شو هماغه زمونږ د دې ځواب دی. نو راځو مونږ پنځه دایرې دلته ځای پر ځای کوو. دا یوه، دا دوه، دا درېیمه دایره، دا څلورمه او دا پنځمه دایره. نو مونږ سره دا پنځه دایرې دي. اوس راځو مونږ له دې څخه دوه دانې راخلو. دوه چې مونږ راواخلو راځو مونږ لیکو یو او دوه. مونږ یوه دایره ترې واخیسته او دوه دایرې ترې واخیستې. مونږ سره اوس څه شی پاتې شو؟ راځو مونږ ګورو چې مونږ سره دا دایرې پاتې دي. دا دایرې مونږ سره پاتې دي. دا دایرې څو دي؟ مونږ دا شمېرو یو، دوه او دا درې. مونږ سره درې دایرې پاتې شو. یعنې پنځو شیانو نه چې مونږ دوه شیونه واخلو لرې کړو ترېنه نو مونږ سره درې شیان پاتې کېږي. نو راځو مونږ دلته دا سوالیې علامه پاکوو او پر ځای یې درې لیکو. درې. نو پنځه منفي دوه مساوي کېږي له دریو سره، یا درې مساوي دی له پنځه منفي دوه. هرې خوا نه چې وایو سم دی.